ولسمشر غني له طالبان سره د سولې مذاکراتو ته نوي شرطونه کېښودل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې له طالبان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر دی، مګر په هیواد کې باید اوربند یا ډزبندي وشي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ټرمپ له طالبان سره د سولې خبرې وځنډولې او له مشرانو سره یې خپله لیدنه هم ورته لغوه کړله. ښاغلي غني د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت یا NDS د نګران مشر د معرفت په غونډه کې وویل چې که د سولې په لاره کې ترې قرباني وغوښتل شي هغه ورته حاضر دی، خو زیاته یې کړله مذاکرات بغیر له اوربنده غیر ممکن دي. موږ مذاکراتو ته تیار یو، اما که طالبان فکر کوي چې موږ ډاروي ځواب به یې دا زمریان افغان پوځیان درکړي. ولسمشر غني دا هم ویل چې افغان حکومت مذاکراتو ته تیار دی، خو مذاکرات باید اصولي وي. مخکې تر دې ولسمشر غني څو واره ویلي وو چې له طالبان سره بغیر له هیڅ قید او شرطه څخه مذاکراتو ته حاضر دی، مګر د سولې دپاره په مذاکراتو کې بیا ځینې شرطونه لري چې هغه به په مذاکراتو کې مخته کوي. د ولسمشر غني د تېرې ورځې خبرې د طالبانو پر وړاندې د هغه د دریځ سختېدو څرګندوي، ځکه دا ځل یې هم ډزبندي اوربند او هم د مذاکراتو اصول د شرطونو په توګه په ګوته کړل. ښاغلي غني بیا هم ټینګار وکړ چې د افغانستان جمهوریت د افغانستان اساسي قانون او د ښځو نارینهو حقونه د معاملې وړ نه دي. هغه زیاته کړل له سولې ته شرایط موږ برابر کړل، خو طالبان غلط فکر وکړو. دا ولس هېڅکله زور ته سر نه ټیټوي.